چې څه دې وکړل ښه دې ونه کړل، د یو عام مکینک نه دې ول وخوړل. زه خو وایم دا لور دې مال راکا، ما سره خاریه کې غټه بنګله ده، تاسو هم پکې اوسېږئ او لور به دې هم پکې اوسېږي. بیا رئیس کور ته راغلی او دی زخمی وي نو مور ورته وایي یزویا چا سره دې جګړه وکړه؟ مورې دا د هغه هلک کسانو کم چې زینب پسې کور ته راغلی و، زما اوس یو غټ خنزیر سره واسطه راغلی ده. دا څه وې زویه نو اوس به څه کې؟ ګورې دې خلکو سره دښمنۍ وانخلي، ای به بس وهلې وکړل او خبره ختمه. مورې هغې زما خوالم نشو راتلی، خو کسان ډېرو او باقي زه چا سره دښمنۍ نه کوم، خو کوم ما سره یې په زوره دښمني شروع کړه نو بیا به زه پرېږدم نه. دا خبرې مه کوه زویه، ستا مخکې وروسته څوک نشته او کور کې دې خور هم ده. خیال کوه ګورې خرابو خلکو سره جنګ جګړې جوړې نه کي. ټیک ده مورې به زه ځم کار له او بیا تم کار له لاړه شه، خو زینب ځان سره خامخا بوځه. د رئیس مور او خور دواړه پریشانه وي او رئیس د دښمنۍ نه منې کوي. بیا چې د رئیس مور کار له راشي نو زینب هلته مانور سره ناسته وي او دې دواړه خبرې کوي. ته خو اوسه پورې دلته نه راتلی، ولې ته چېرته وې؟ چېرته هاسټل کې وې څه؟ نه زه به کور وم، زما ورور به دوکان ته تلو، هغه مکینک دی نو ما به ورله روټۍ تیاروله، په دې وجه زه مور سره نه شوم راتلی. نو ولې اوس دې رور کار له نه ځي څه؟ هغه له اوس روټۍ څوک لیږي؟ هغه وایي زه به روټۍ بار خورم، خو وایي ته مور سره ځه. اصل کې ما پسې کور ته څوک هلک راوړېدو او ورور مې پرې راغی، بس هغه هلک ترې وتښتېدو، خو بیا یې ما ته وی اوس په ته کور کې یوازې نه کینی، وی مور سره ځه. زه ښه دې وکړل چې اوس دلته راځي، بس زما ملګرې نه وه ما سره به دلته یي او اوس به ما سره بازار ته م ځي، زه ځان له لږ شاپینګ کوم. دغه ټایم اکبر هم کور کې وي نو دې ځان سره سوچ کوي چې هغه جینۍ څه شوه؟ جوړې هغه زما لور سره ناسته ده، زمونږ یې د لیدو نصیب هم نشته چې لږ یې ووینو. سیبا غ ملمانه به څه ټیم راځي چې روټۍ ورله تیاره کم؟ مېلمنو ته لا ټیم شته، خو ته د اوس نه روټۍ تیاروه. سیبا ما وی چې زه لږه زوی له ورشم او هغه ته سوال جواب وکم چې روټۍ له دلته راشي، هغه نن سار ناشته هم نه ده کړې. نو ته کار وکړه، هغه له به زه ورشم ورته به ووایم ته بېغمه شه، زه هسې موس وځم لږ ساعت پس. دی دا خبرې کوي چې دې کې دا دواړه جینکۍ راوځي. پاپا زه ځم بازار ته ښه ګاډۍ بوځم. اکبر چې دا جینۍ وویني نو بیا سوچ کې لاړ شي. واه نن خو ډېره ښایسته ښکاري لکه سپوږمۍ چې وي. پاپا تا ته ویم که نه؟ ویم ګاډۍ بوځم، زه ځم بازار ته. زویه ګاډۍ خو ما بوتلو، خو زه ته لاړه شه، خو داسې وکړه چې دا بې زوی له ورشه او سوال جواب ورته وکړه چې روټۍ له دلته راشي، هغه دوکان کې دې کار کوي. پاپا ما ته بیګارونه مه حواله کوه، زه ځم شاپینګ له، هغه ته کال وکړه. موبایل ورسره نشته زویه، بس لاره کې راځي ورشه او سوال جواب ورته وکړه. ټیک ته زه راځه زینب. چې دا جینکۍ لاړې شي نو اکبر دې ابۍ ته وایي تا څنګه چل وکړو؟ زما په خبره دې سوچ وکړو که نه؟ دا لور دې مال راکه، ټول ټینشن به دې ختم شي، کارونه به م بیا نه کې، عیش کوه بیا. زما په سوچ څه نه کیږي، زه به زوی سره مشوره کوم، زما اختیار کې سم نشته. اختیار ټول ستا دی ابۍ، تی مورې، خو ای به زوی سره دې مشوره وکړه او هغه پویه که وعدې کې م پیدا ده، زه ورشه اوس سالن تیار که. اکبر دې ابۍ ته بار بار خوله ورچوي خو ابۍ مجبوره یو انکار ورته هم نشي کولی.
بیا دا دواړه جینکې راشي د رئیس هغه دکان ته، ولې چې دی هغه ته سوال جواب کوي خو هغه دکان کې نه وي او دکان خوشې پروتي. بیجانا بیجانا بیجان خو نشته چې چرته لاړو. بیجانه کم ځې؟ هغه نشته، بس راځه چې ځو، واپسې کې به ورته سوال جواب وکړو. نه هغه به دلته چرته یي، ولې چې هغه خو دکان خوشې نه پرېږدي. نو کم دی هغه نشته، هسې به په مام ناوخته کې مال به رانه بند شي. دی دلته ولاړي چې دی کې رئیس شاته نه راشي. څه کوې دلته؟ دا جینۍ چې رئیس وویني نو ډېره زیاته حیرانه شي، ولې چې دې ته پته نه وي چې دا د زینب ورور دی. د زینب ورور تی؟ ولې تاسو دواړه یو بل پیژنئ څه؟ او زه ستا ورور پیژنم، خو زما په خیال دی ما نه پیژني. بیا رئیس دا جینۍ کینی او دی دواړه خبرې کوي، نو دا جینۍ ورته وایي تا ته پته نشته چې زه تا پسې بیا څومره وګرځېدم، ته ما یو ځای کې پیدا نه کړې. بس هغه م یو اتفاق و او اوس دا م یو اتفاق شو چې زه تا سره ملو شم، کني زه خو روټۍ له هلته درتلم نه. ما ته خو پته نه وه چې ته د زینب ورور یې. ما هغه ټایم ستا شکریه هم سم ادا نه کړه، تا زما ډېر مدد کړی و. ما خو تا ته ویلي و خو ستا په ځای بل څوک و، نو ما به هغه سره همدا ښېګړه کوله، کني ما ته ستا د وجې غټه دښمني جوړه شوې ده. هغه هلک ما پسې کسانو راوستي و او ما سره یې غټه جګړه وکړه. دا هلک په زینب پسې کور ته م راغلی و، خو دی بیا زما نه وتښتېدو، کني دی ما وجو. ښه دا سوی، دا خو ما ته پته نه وه. هغه هلک د نواب علي زوی دی او دی ما پسې رښتې لم راغلی و، خو ما ورته صفا انکار وکړو، ولې چې هغه هلک د شکل نه لوفر ښکارېدو. زه به اوس پلار ته د ده حقیقت ووایم. زما پلار داسې خلکو سره دوستانې څنګه کوي؟ دی دا خبرې کوي چې دی کې زینب د هغه دفتر نه راوځي او رئیس پسې راشي. بیجانه بس مونږ ځو، ښه بیا روټۍ له راشه هلته. نه زینب زه هلته نشم درتلی، ما له ځان سره هلته نه راوړې. زینب عمره صبر وکړه، دننه کښېنه، زه د رور سره یو څو خبرې کوم بیا ځو. نو تا خو وې ناوخته د ځای رانه بندېږي، نو اوس شا به که نه پاسه نه بس ای به هلته نه ځو، ته کښېنه بیا لږ ساعت پس ځو. د دې جینۍ اوس رئیس خوښي او د دې ته زړه نه کېږي، نو دا دلته ایساره شي. دې خوا نواب علي او پیره بیا د مانور رشتې پسې راغلي وي او دې پیره ځان سره زویم راوستی وي. دا واخله اکبره، دا وې زوی دې راوله چې وینم، نو ما نن راوستو. دا زما یک یو دانه زوی دی. ماشاءالله نواب علي زوی دې د خیره زلمی دی. د ده د هغه امتحان څنګه چلو شو؟ دا چې وې دی به غټ افسر برتې کېږي. بس امتحان یې ورکړی دی، ډېر زر به ریزلټ راشي، دی به د خیره غټ افسري. زه شکر دی نواب علي، زما هم ډېر غټ ارمان دی چې زومګې مې غټ افسري. دی دا خبرې کوي چې دی کې هغه جینکۍ کور ته راشي. دی چې کور ته رادننه شي نو دا مېلمانه وویني. دا لوپر هلک چې زینب وویني نو رنګ یې زیړ شي، ولې چې دی اوس بدګیر شي. لورې راشه د مېلمنو سره لږه کښېنه، خبرې وکړه. مورې دی بیا په کومه کاته کې راغلل او دا خو غونډګان دي، ولې تاسو ته پته نشته څه؟ دا سوې لورې مېلمنو ته څوک داسې خبرې کوي، راشه دی سره کښېنه. مانور ولګي او دې ته هغه ټولې خبرې وکړي چې دا هلک ما پسې راغلی و او ده ما ته څه ویلي و. نواب
نواب علي دا زه څه ولې دا رښا دي څه؟ نه اکبره دا دروغ دي، دا زما په زوی الزام دی، کیدای شي ستا لور بل څوک لیدلی وي. دا دروغ نه دي، دا بالکل رښا دي. دا هلک ما پسې کور ته راوړېدلی و او ما سره یې زبردستي کوله، خو زما رور پرې راغی او دې ته وتښتېدو. نواب علي دا جینکۍ دروغ نه وایي او زما لور خو بالکل دروغ نه وایي. دا تا ښه ونه کړل چې ما له دې دوکه راکړه، تا خو زه په شرمونو شرمولم. ګوره اکبره زما خبره واوره. زه ستا یو خبر هم نه اورم، پایا کې زما د کوره لاړ شه او بیا په دې طرف را نه شي، کنې ښه به درله نه وي. ټیک ده اکبره لاړم، خو ګورې د دې بېعزتۍ بدله به اخلم. ځئ چې ځو. نواب علي دې پرې ښه بېعزتي وخوري او بیا هلته نه لاړ شي. بیا دا جینۍ مور او پلار ته ولاړئ او هغې ته وایي ښه نو لکه دا ستاسو هغه مېلمانه وو، تاسو زما رشته داسې خلکو له ورکوله، اوس درته پته ولګېده چې تاسو هم غلط کیدی شئ. ګوره زویه زه درنه معافي غواړم، اصل کې دې ما سره ډېر وخت پس میلو شو، ما ته پته نه وه چې دا څنګه خلک دی، خو زه شکر دی تا راله په وخت سترګې کولو کړې. دې خوا مور او لور بهر ولاړي نو زینب ورته وایي مورې زه چې ځو که نه کار خو اسې ختم شو، څه کوو دلته؟ صبر وکړه زویه، د دې نه اجازت را واخلو، دې خبرې وکړي بیا ورځم. د دې خبرې به کله ختمیږي، هغې خو په لانجه کې دي. لورې دا غټ خلک دي او د غټو خلکو غټې لانجې وي. پاپا دا ستاسو اخیری ځل شو، دې نه پس په زه ځان له پخپله خوښه رشته کوم، ما له به تاسو رشتې نه ګورئ. نو ټیک ده که نه زویه ته راته ووایه، که څوک دې خوښې موږ ته یاد که موږ به ستا رشته هلته وکړو. مورې چې وخت راشي درته به یې وښیم، اوس لا زما هم تادي نشته، فلحال تاسو زما نه بېغمه شئ. زینب تاسو به کور ته څنګه ځئ؟ موږ به رکشه کې ځو که نه او بس کار ختم شو، موږ ځو دادی. بس راځئ زه به هم ورسوم، رکشه کې مه ځئ، ته تکلیف مه کوه، ما نور موږ به لاړ شو، دې کې د تکلیف څه نشته، راځئ. دا جینۍ ولګي او دا مور او لور ګاډي کې کور ته بوځي. دې خوا نواب علي خپل زوی سره ولاړي او هغه ته ډېر غوسه یي. هلکه ته خو زما ډېر غټ عزت پرېښودو، ښه ستا نه خو جوړ په دې کلي کې یو جینۍ هم نه ده خلاصه، دا ته کمې کاتې شروع کړي دي؟ بابا دا تش دروغ دي، دې بلې جینۍ صاحبې ته به ما الزام ولګو، دا بله جینۍ اصل کې د رئیس هلک خور ده او دې دواړه په سلا زه بدنام کړم چې بیا ورپسې رشتې له نه ځو. ښه دا څه وې زویه، دا خو ما ته پته نه وه، دا ته ما ته هلته ولې نه وې چې ما دې په خبره پوه کړي وو؟ بابا هغه پردی کور و، ما ځکه غږ ونه کو، باقي دا په ما الزام دی، د بلې جینۍ نه زه خبر هم نه یم. چې دا خبره د زویه، نو اوس به زه د دې نه خپله بدله اخلم، زه لومبې د دې رئیس هلک غم وکم، بیا به نور ګورو. راځه هلکه ما سره. نواب علي ولګي او خپل چمچې سره رئیس پسې وځي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې، هغې پورې موږ سره اوسئ، ډېره مننه.